استاد په سکول کې یو ماشوم را پاسو ویلې بچي پلار دې څه کار کوي ماشوم څه ډېر په غریو نیولي انداز خپلو ملګرو ته چاپېر وکتل سترګې ټیټې کړې او روښانې ویل استاد یې په دماغه کې مړ دی استاد په سکول کې یو ماشوم را پاسه ویلې بچي پلار دې څه کار کوي ماشوم سړیر په غریب نیولي انداز خپلو ملګرو ته چاپېر وکتل سترګې ټیټې کړې او روښانې ویل استاد یې په دماغه کې مړ دی یو څو رڼې اوښکې په مخ تېرې شوې د تکې ځمکې داسې جذب کړې چې لکه چینده چې میږی راکاږي بیا یې قصه ورته څه داسې وکړه استاد زه چې کله کور ته لاړ شم د دې بستې نه کتابونه لرکم په دې بسته کې د بالشو ډبې زړه کپړه او یو زوړ برش کېدمه مور ته مې وایم بیبي ښار ته لاړم مور مې څه ډېر په غریب نیولي انداز وایي بچیه زه الله دې مل شه بیا د دې ښار د یو سړک په غاړه په یو فوټپات دغه کپړه خوره کړم بیا د دې ښار دغه ړندو خلقو لا د پیزارونو صفایي کوم د چانه لس غواړم پنځه راکوي چې پنځه غواړم نو بیا نه راکوي استاد ړانده مې ورته ځکه ووي ما نه تر اوسه چا تپوس ونه کو چې دې بسته کې کتابونه خوند کوي په دې چاچو کې قلمونه خوند کوي په دې بکسه کې خو رنګونه خوند کوي خو زه ګیله د چانه ځکه نه کوم چې اوازونه د انسان اورم خو په دې ښار کې انسان بالکل نشته دلته د زړه خاوندان بالکل نشته دلته په چا کې ایمان بالکل نشته ماشوم قصه لا ختمه کړې نه وه چې د چوټۍ ټالۍ ووهله خاموشي ورسره ماته شوله او په تلو تلو کې استاد یې ته ویل بې ادبي ماپ خو منیر وایي چې د لوږې مړه منه نو سوال له چا نه سله وکړم رزق هغه راکړي نشه ورپسې خپله وکړم استاد په سکول کې یو ماشوم را پاسو ویلې بچي پلار دې څه کار کوي ماشوم څه ډېر په غریو نیولي انداز خپلو ملګرو ته چاپېر وکتل سترګې ټیټې کړې او روښانې ویل استاد یې په دماغه کې مړ دی یو څو رڼې اوښکې په مخ تېرې شوې د تګې ځمکې داسې جذب کړې چې لکه چینده چې میږی راکاږي بیا یې قصه ورته څه داسې وکړه استاد زه چې کله کور ته لاړ شم د دې بستې نه کتابونه لرکم په دې بسته کې د پالشو ډبې زړه کپړه او یو زوړ برش کېدم مور ته مې وایم بیبي ښار ته لاړم مور مې څه ډېر په غریب نیولي انداز وایي بچیه زه الله دې مل شه مور مې څه ډېر په غریو نیولي انداز وایي بچیه زه الله دې مل شه بیا د دې ښار دغه ړندو خلکو لا د پیزارونو صفایي کومه چې چا نه لس غواړم پنځه راکوي او که پنځه وغواړم بیا نه راکوي استاد لاندې مې ورته ځکه وویې چې ما نه تر اوسه چا تپوس ونه کړو چې دې بسته کې کتابونه خوند کوي په دې چاچو کې قلمونه خوند کوي په دې بکسه کې خو رنګونه خوند کوي خو زه ګیله د چا نه ځکه نه کوم چې اوازونه د انسان اورم خو په دې ښار کې انسان بالکل نشته دلته د زړه خاوندان بالکل نشته دلته په چا کې ایمان بالکل نشته استاد قصه لا ختمه کړې نه وه چې د چوټۍ ټالۍ یې ووهله خاموشي ورسره ماته شوله ماشوم په مخ دواړه لاسونه راښکل خپلې اوښکې یې پرې وچه کړلې خو په تلو تلو کې استاد یې ته ویې بې ادبي ماف خو منیر وایي چې د لوږې مړه منه نو سوال د چا نه سله وکړم رزق هغه راکړي نشه ورپسې خپله